دا خو ما فی الحال نه دی کړی او اراده مې هم فی الحال نشته او ما هر انټرویو کې ویلي دی چې زه کله واده کوم نو هغه به داسې پټ نه وي ښکاره به وي. ګل پاڼه د پښتو ژبې تکړه سندرغاړې څوک ده او په دې وروستیو کې چېرته زندګي کوي او څه حالت لري او د هر څه نه ډېر مهم ولې په دې وروستیو کې کمکاره شوي او څومره عاید لري دغو ټولو سوالو ته نن تاسو ته حتما جواب ورکوم. خو مخکې د ویډیو لیدلو نه حتما ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. ګل پاڼه چې اصلي نوم یې ویل کېږي مهناز ده د پښتو ژبې تکړه او با استعداده سندرغاړې ده چې فعلا د پاکستان په پېښور سیمه کې زندګي کوي. ګل پاڼه په افغانستان، پاکستان او همدارنګه ځینو نورو ملکونو کې ډېر زیات مینوال لري چې په افغانستان او پاکستان کې تر هر څه ډېر دي او ډېر پښتانه د دې سندرې اوري. او د ګل پاڼې لومړۍ سندره چې یا زما نادان ملنګه ای زما پاګن ملنګه د یوه د مشهورترینو سندرو څخه وه چې په افغانستان او پاکستان کې ډېره زیاته واورېدل شوه او دا سندره اوس هم اورېدل کیږي او د دې یوه د مشهورترینو او اولینه سندره وه چې په پاکستان کې ضبط او نشر کړله. او ګل پاڼه وایي چې خپل پلار یې تشویق کړې ده او هڅولې ده چې د پښتو سندرو ته راووځي او د سندرې د ټولو د کورنۍ په رضایت سره وایي. ګل پاڼه تقریبا 36 کلنه ده او 36 کاله عمر لري او د واده په باره کې ډېر زیات اختلافات موجود دي. بعضې وایي چې کړی ده او بعضې وایي چې نه دی کړی او خپله هم په دې باره کې کوم خاص نظر نه لري. ګل پاڼه د پاکستان د یو پیسه‌دارو هنرمندانو څخه ده چې اصلي عاید یې د اشتهاراتو او همدارنګه سندرو څخه ده چې د سندرو څخه د میاشتې د $10,000 تر $100,000 پیدا کوي او همدارنګه د جنسنګ انرژي او نور غټو کمپنیانو سره هم قرارداد لري چې د هغې طریق څخه ډېر زیاتې پیسې لاسته راوړي. او همدارنګه ګل پاڼه یوازینی پښتنه سندرغاړې ده چې په کوک سټوډیو او لوی نور سټوډیوګانو کې هم سندرې ویلي دي چې تر ټولو مشهوره سندره یې اوس وختو کې لاړ شه پېښور ته چې علي ظفر سره دا سندره ثبت شوې ده چې هغه هم د پاکستان یو مشهورو سندرغاړو څخه و چې په هندوستان کې د لوی شهرت څخه برخوردار دی. په لنډو کې ګل پاڼه د پښتنو تاریخي سندرغاړې ده او بله داسې هیڅ سندرغاړی نه لري چې د دې سره رقابت وکړي. ډېره مننه چې تر اخره پورې راسره وئ. په اخر کې ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.